د زائده تاریخي او ډبرین ښار چې تاریخ یې د اسلام څخه مخکې زمانې ته رسېږي. زائده تاریخي او ډبرین ښار د غزني ولایت د جاغوري ولسوالۍ د چوپانقل غرو په لمنه کې موقعیت لري چې د علاودین جهانسوز غوري په زمانه کې یې ځانګړی ارزښت درلود. دا تاریخي جوړښت د کلکو سوري شوو ډبرو څخه جوړ شوی او لسګونه پخوانۍ مغارې لري. د غزني د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو د دې تاریخي کلا د لیدنې پر مهال وویل چې د زائده ښار تاریخ له اسلام څخه وړاندې دورې پورې اړه لري او دوی به هڅه وکړي چې دا ځای وساتي. دا یو لرغونی او تاریخي ځای دی. د غزني اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ټول کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت به انشاءالله په دې هڅه کوي تر څو د هیواد ټول هغه تاریخي او لرغونې سیمې د هغوی ساتنه حفاظت وکړي او په راتلونکي کې د هغې د حفظ او مراقبت لپاره کار وکړي. واقعا دغه ځای ډېر په زړه پورې ځای دی. دلته په ټوله کې د دغه اتاقونو هغه جوړښت او ترتیب په داسې شکل شوی دی چې د ډبرو په منځ کې په لاس باندې جوړ شوي ځایونه دي. عبدالکریم چې 86 کاله عمر لري وایي چې د دوی څو نسلونو په دې مغارو کې ژوند کړی. د نوموړي په وینا دا لومړی ځل دی چې یو فرهنګي مسئول دې سیمې ته راغلی دی. مقدر که اون روز ما هستم معینه در 76 سال که اون روز ما دیگه هیچ کس از اینجا پرسان نکرد. فقط این چند سال است که بعد زنم یا شغل در مردم ما یه سین اکسبار در این مورد. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي له حکومته غواړي چې دې تاریخي ودانۍ ته پاملرنه وکړي. خواست ما از حکومت دیگه که در حفظ مراقبت از این کوشش کنه که می توجه کنه که در حال خرابی نفته فعلا که خوب است بعد از او خراب نشنه و از مؤسسه هم میگه که در این آثار باستانی تاریخی باید تعمیرکاری کارایش باشه، حکومت توجه داشته باشه، مؤسسه توجه داشته باشه که جوړ شوه. د مسؤلینو په وینا سره له دې چې د دې تاریخي ښار د جوړېدو کلونه تیر شوي خو د کلکو سوری شوي ډبرو د جوړښت له امله ډېر زیان نه دی ورته رسېدلی او دا مهال څو کورنۍ په دې ډبرینو مغارو کې ژوند کوي.